درنو لیدونکو ستړي مشي. آریانا افغان الوتکو یو بل مهم هیواد ته هم الوتنې پیل کړې. د آریانا افغان شرکت مسافرو ته یو مهم اعلان وکړ. یاد شرکت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې دوی د کابل او دوحې ترمنځ نیغې الوتنې پیل کړې دي او له دې وروسته به هر اونۍ 2 الوتنې له کابل دوحې او له دوحې څخه کابل ته ترسره کوي. د یو بل خبر لمخې د ملګرو ملتونو استازي د ناروې په استازولۍ په یوې ټویټري استوزه کې لیکلي چې پرون تر غرمې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بډنتوب یا منع کولو د پریکړې په تړاو غونډه کړې. امرالله صالح پر طالبانو دا ځل عجیبه تور پورې کړی. د ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح دا ځل پر طالبانو داسې تور پورې کړی دی چې ډیری وګړي نه مني. امرالله صالح ویلي دي چې طالبانو تازه دا ځل د هزارګانو پر بډ یا ضد یو څانګه یا اداره جوړه کړې ده. دا څانګه به ګڼ کارمنان لري او موخه به د هزارګانو ځپل وي. په غزني کې د نجونو یو ښوونځي ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي د ناروې په مالی ملاتړ د غزني د اندړو ولسوالۍ په بازار کې د نازو انا د نجونو لومړي ښوونځي لپاره د 1.15 امریکایي ډالرو په لګښت ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په دغه ښوونځي کې 1500 نجونې په زده کړو بوختې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.